د اسلاموفوبیا پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د نړۍ شاوخوا 2 میلیارده مسلمانان د ځمکې له بېلابېلو سیمو څخه دي او د انسانانو د سترې تنوع استازیتوب کوي. دا اندېښمنوونکي حالتونه د مسلمانانو پر ضد له کرکې ډکو څرګندونو او ښکاره نفرت څخه سرچینه اخلي چې باید یې د خلکو او د عبادت ځایونو پر وړاندې ځورونه او حتی تاوتریخوالی کېدای شي. حکومتونه باید عملي او روښانه ګامونه واخلي څو د کرکجنې وینا مخه ونیسي، د دین ازادي خوندي کړي او له تبعیض سره مبارزه وکړي او دا ټول د نړیوالو بشري حقوقو له قوانینو سره عملي کړي. آنلاین پلیټفارمونه باید کار وکړي څو د خلکو د دین یا عقیدې پر بنسټ د کرکې خبرې او ځورونه له منځه یوسي او ټول خلک باید هر ځای چې له تعصب، پردي پالنې او تبعیض سره مخ شي پر وړاندې یې خپل غږ پورته کړي. له همدې امله ما د 2025 کال د می په میاشت کې د تمدنونو د ائتلاف عالی استازی د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د اسلاموفوبیا پر وړاندې د مبارزې لپاره وټاکه څو زموږ ګډ غبرګون لا پیاوړی شي. د اسلاموفوبیا پر وړاندې د مبارزې په دې نړیواله ورځ راځي یو ځل بیا د هر انسان د برابرۍ، بشري حقوقو او انساني کرامت ساتنې ته خپله ژمنه تازه کړو پرته له دې چې د هغه دین څه وي. راځي چې د اسلاموفوبیا دا ناوړه پدیده له هر هیواد او هرې ټولنې څخه له منځه یوسو. Let's eradicate the scourge of Islamophobia from every country and community.